سلام زاید وای کمانډو وای کټول جهان ګلخان 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 شي زب افغان 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 مړمبا خخېږم به دا خاوره د افغان ده په یو خر باندې سړی نه افغان کېږي بې غیرته تا چې NIC وښایه داسې کارډ وښایه تذکیره وښایه عمره څنګه ورور ښایي طبیعت ښه دی سلامونه نیکې هیلې کمانډو وروره ډېره موده پس واقعا موږ ډېرې هڅې وکړې چې تاسو سره موږ لایف راشو خو نه پوهېږم چې ولې موږ خو تاسو سره څه بد نه دي کړي د یو پښتون په حیثیت چې ما غوښتل چې تاسو سره لایف راشو خو نه پوهېږم چې تاسو به زموږ نه ولې داسې لرې لرې قدمونه ږدي نه پوهېږم ولې اخر وجه څه ده خو ماره زه خو دې پین یم زه دې ویډیوز ګورم خو زه یم زه نه چې څه ګل مل راته ولګې نو دغې وجې نه ډېر زیات ځان ساتم د زاید سمیع ته عزیز جان ته نظام لالا ته ټولو ته پته ده زه داسې کسانو سره کښېنم که نه ته ډېر لکه آزاد طبیعته غوندې کړي داسې نه چېرې ته بد اخلاقه یا آزاد طبیعته یې او بیا دا زموږ خلک چې کوم دي زه په دیر کې اوسېږم خاص کر زموږ د کیم او د افغانان خلک دا یې سیریس اخلي دا لایفونه نو بیا به د کور او کلب ته ماشومان راوړي راته وایي چېرې دا وګوره بېګا خو یې دله انسرټ کړی او بېګا خو یې ته ګلونه لګولي هغه پیر صاحب ستا سره یو ورځ ناست و زما دې د الله په ذات قسم ما ته به لسو کسانو وټسپ ته د هغه ویډیو رالېږلي وایي چې وګوره پیر خو یې دله دا چل کړی نو ما څه وکړم نه دی کښېني ورسره بېشکه قربان نه اوشله هغه یو وخت هر شي یو وخت لري که نه اوس د BBC د پښتو نیوز یوه خپرونه ده کومې نیوکې چې پر تا ځوانان لري باید خالي هغه پوښتنې درنه کوم نور درنه هېڅ پوښتنې نه الله دې خیر کړي چې هغه نیوکې د عزت هم پکې ونه شي خو دې خوشحاله یم چې افغانۍ سپورټسمین یې انشاءالله رسپیکټ به مې کوې د عزت خبرې به کوې بې عزتي به مې عزت خبرې زده کوې دغه خبره نه کوې خبره به نه کوې چې ستا عزت ته پرې دغه ورسېږي نه انشاءالله بېغمه اوسه سلامونه ګرانو دوستانو نن په خپرونه کې هغه ګران ورور لرو چې کمانډو په نوم مشهور یو سپورټمین دی همچنان ځان ته زموږ د ژوند یو غوره سپورټمین دی چې کمانډو یې نوم دی ماشاءالله افغانی دی او دا یې ډېر شاګردان لري چې انشاءالله نن ورسره مرکه لرو ځوانانو لایف مخکې شیر کوي او شیشه مو د یاد نه وځي اول خو سلامونه نیکې هیلې کمانډو وروره ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې روغ او جوړ به یې مننه الله دې خوشحاله کړه خو ماره شکر الحمدلله ستا دعا ده خیر اوسې مننه کول ځان معرفي کې اصلي نوم دې څه شی دی د کوم ځینه یې قربان څومره وخت کېږي چې په پاکستان هېواد کې ژوند کوې که ځان معرفي کې قربان ډېره مننه کوم ستا د کوېسچن او د تپوس الله دې خوشحاله کړه ستا مینوال زما مینوال د نظام لالا زاید سمیع ځکه چې موږ BBC ته راغلي اوس سکایپې باندې زموږ انلاین انټرویو ده زما زه بیسیکلي د افغانستان یم افغانستان کې د کونړ یم او پیدایش دلته شوی پلار نیکه چې مې کوم دي دا د وطن نه راغلي د کونړ نه هجرت یې کړی او تقریبا دلته هم 9 کاله وشي او کم 50 کاله خو زه دلته پیدا شوم ماشاءالله سپورټ دنیا ته کله راغلی څو کله مې چې سپورټ دنیا مو سپورټس شاګردي خو مې سن 2000 کې شروع کړې 2000 کې او د هغې نه پس بیا 15 کاله یا 7 کاله مې شاګردي وکړه د هغې نه پس بیا یو سکول کې مې ټیچینګ کوم بیا سکول هغه ماشومان چې کوم 15 کاله فارغ شو پس د هغې نه فارغ شو بیا لاړم ځان نه مې اکیډمي څومره شاګردان لري په ژوند کې خپله اوس استاد هم یې څومره شاګردان په ژوند کې فارغ کړي مننه حساب نه خو پاتې خو چې څه په رجسټر باندې به کاغذ باندې لیکلي به دغه 2000 کسان ما فارغ کړي زما سره ګیم خیر اوسې مننه کمانډو صاحب که دا راته وایې نیوکې خو به ډېرې لورې زموږ یو پښتون ورور یې نیوکه زموږ حق جوړېږي چې په تا نیوکه وکړو ستا به ما حق دی خیر اوسې مننه داسې وخت و چې تاسو خپلې کړي بار کړي او خو هغه یو سټوري وه په افغانستان او پاکستان باندې موږ یو فلم جوړ کړی شته په یوټیوب کې پروت نه قربان نه هغو د تا خپل ستا هر ثبوت پروت ده وروره تا پکې هېڅکله ته خو ته یو سپورټمین تا هېڅکله ډرامو کار نه دی کړی بخښنه غواړم زه خو ګوره زه خو ماره زه سپورټسمین هم یم زه سوشل ورکر هم یم زه ټیک ټاکر هم یم او زه ورسره یو اکټر هم یم او زه ماډل هم یم زه موډلینګ هم کوم زه ایکټینګ هم کوم تاسو ته به یا پته یا نه کړئ هغه ویډیوګانې چې کله شیر شوې تاسو پکې یو کډې ته ختئ چې مثلا خدای په اماني م کوله خدای په امان مثلا موږ واقعا خوشحاله چې یو ښه دی او ښه ځوان راځي زموږ اوسنی نسل هم سپورټ شي ماشاءالله واقعا در باندې خفه هم شو چې ماشاءالله ډېر شاګردان لري یو استاد نه چې شاګردان یا استاد چې چېرته تر ځي دا ډېر زور غواړي ما ته معلومات شوی دی الله دې عزت وکړه هغه فصل کې دلته د هغه نه بعد
دغه نه بعد تاسو بیل تصویران راووتل چې نن په پلانکي کې یم یا نن په جلال آباد کې یم نن په دې ایج کې راورسېدلم ولې داسې د افغانانو له احساسات سره ولې دومره دا خو د افغانانو مینه ده چې په هر چوک کې او په هر ولایت کې 40 ولایت دي زما په خیال چې په ټولو ولایتونو کې زما تصویر لګولی دی زه دغه مینې نه نړۍ مننه کوم چې ما له دومره ریسپیکټ راکړی په هر ټرک او په هر ټریلر باندې زما پکچر لګولی دی زما ته یو دروند نظر دی او ما ته پته ده چې لکه دوی غواړي چې زه افغانستان ته راشم خو فلحال الحمدلله زموږ دلته ولې نه زما په خیال سره د اعظم جان پوښتنه ده چې مخکې مو غوښتل چې راشي اوس دې نه غواړو چې راشي ځکه چې تا زموږ هغه احساسات راخبرول اصل کې داسې کار دی چې کله په کمزګي باندې اوس رمبو راغلی او په افغانستان کې فلم جوړ کړی او د جنگ فلم یې جوړ کړی ولې هغه د افغانستان د خلکو د احساساتو سره لوبې کړې وي زه یو اکټر یم ما کار کړی ما له د هغې پیسې راکړي په هغې ما ته فین فالورز راغلي هغه داسې نه چې ما کډه بار کړل او تا د کډې ویډیو وکتله یا افغانانو د کډ یوټیوب ته لاړ شو صرف دومره سرچ کا زه به ځم افغانستان ته نو پټا پتا ته هغه ویډیو راځي 15 میلیونه ویوز یې اخیستي نو تا ته په پته ولګي چې ما احساساتو سره لوبې کړي که ما د افغانانو یو غږ اوچت کړی ښه یعنې ته د خپله غلطي نه منې یعنې چې ما غلطي نه ده کړې ما یو ډرامه جوړه کړې غلطي چې چا ټیک ټاک ته ویډیوز اپلوډ کړي دي او چا کلیپونه راغستي زما دغه ویډیو نه او دا اوسنۍ ویډیو نه ده دا د 2022 ویډیو ده نو زه به غلطي هله ومنم چې ما دا چلونه کړي ما کار کړی ما د پیسو دپاره زه یو اکټر یم ما ته د هغې پیسې میلاو شوي ما د فین فالورز دپاره کړي بیا ما د افغانانو غږ اوچت کړی هغه یو موقع ما دپاره راغله چې ته ریالټي ته افغان یې ته پاکستان کې ژوند کې ته وښایه چې افغانان د دې ځای نه ځي خفه یي که خوشحاله یي ما هغه تاسو مقتبل یعنې ستاسو سوچ دغه دی چې تاسو څوک پیسې درکړي ته د هغه لپاره هر څه کولی شي هر څه نه ته به ویډیو وګورې نو ته به په مقصد پوه شي چې ما د افغانستان پاکستان د پښتنو دپاره یو ښه میسیج ورکړی دی که غلط دی ته د ویډیو نه مخکې دا تنقید مه کوه اول تحقیق وکړه بیا تنقید کوه خو ځکه مو راغوښتی یې چې د خپرونې کې جواب راکړي هغه نیوکې باید یوټیوب ته اوس لاړ شه سرچ کړه بیا چې کله ویډیو وګورې 12 منټه ویډیو ده تا ته بیا پته ولګي دا به هم زه وګورم عمر دې څومره ده عمر به مې دغه 33 کاله وي 33 کاله ماشاءالله سپیډ همیش سړی ځوان ساتي زما ستا د عمر فرق نه وي 33 کاله غټ عمر دی په دې 33 کاله عمر کې کله تللی وطن ته مو کله چکر والی څنګه په دې 33 کاله عمر کې مو کله وطن ته تللی کله مو وطن کوم الحمدلله ډېر تللی څو پیرې وتللی یاره یو پیر تلیم 6 میاشتې مې تېرې کړي بیا تلیم 4 میاشتې مې تېرې کړي د هغې نه مخکې 2-3 پیر تلیم په بچپن کې یو 4-5 پیره تلیم دا اوس هم زما په خیال چې 2014 کې هم تلیم هغې کې مې یو میاشت تېره کړې ماشاءالله څه لامل و د هغه وخت کې خپل د بره پښتونخوا ورونو فین فالورز نه و د تعلیم دپاره او مطلب د خپل سپورټس مخکې تلو دپاره هلته لاړم ویل چې زه به گیم وکړم خو بیا دلته د مهاجرو چې کوم په 2014 کې پاسول نو بیا ایثار شو چې ایثار شو نو بس بیا تعلیم کړی دی فکر کوم تعلیم دې کړی دی تعلیم الحمدلله 12 پاس ماشاءالله دومره تعلیم کې زه غواړم ولې چې زما یو پښتون ورور زه غواړم چې په خپل انټروډیوس په انګلیش کې وکړې ته څوک یې عمر دې څومره دی الحمدلله ما انګلیش لینګویج نه دی کړی ما د پښتو د افغانانو لیسه ویلې ده ما سره پښتو کې خبرې وکړو زه افغان یم زه په دې فخر کوم زه نه اردو ویم زه نه انګلیش ویم نه عربي ویم او زه په پاکستان کې پاتې پښتون یم مضمونونه دي قربان په ډېرې بښنې سره کمانډو صاحب مضمونونه دي ګورئ تا ویل ما خالي پښتو تعلیم کړی دی دا مضمونونه دي چې په 12مه پورې تعلیم وکړي ته حتما باید دومره انګلیش یاد ولرئ چې زه په 2002 کې یا په 2001 کې زه په درېیم کې وم لکه 2002 یا په 2000 نظام لاره ده پته موږ پاکستان کې پاتې شوي نو زموږ دا لهجه د دې ځای کې چې کوم هغه اردو والا انسي دي دا وایي اوس نه چې په دې زما د افغانانو نه خفه شي دلته چې کله موږ به د شپږم نه ووتلو نو موږ ته به د افغانستان دلته لکه د پاکستان د اول کتاب موږ ته په شپږم کې د انګلیش ملاوېدو چې کوم کې ANT او 20 او هغه ټکي مکې لیکلي او APPLE دا به موږ ته په شپږم کې ملاوېدو نو زه به تا ته څه انګلیش ویم په هغې کې هغې سره به په سایډ باندې خلکو ټیوشن کوو ما به د ټیوشن په ځای کار کوو افغاني تعلیم دې کړی په افغاني کې درنه پوښتنې کوم جغرافیه تعریف کا جغرافیه څه ته وایي تا 12مه پورې تعلیم کړی دی جغرافیه تعریف کا جغرافیه معنی ته استاد راغلی که ته زما تپوس کې خو تا خپل ویل چې ما 12مه پورې تعلیم کړی ځان له مې کلی ما سره ته خپلې خبرې وکړه ستا ارمان و چې ما ته خبرې وکړو ما سره خپلې خبرې وکړه زه جغرافیه هم ښه پېژنم زه تاریخ هم ښه پېژنم زه ساینس هم ښه پېژنم زه انګلیش هم ښه پېژنم ما سره ته خبرې وکړه ته استاذ نه یې
خدا خو انټرویو ته کنه دا خو نیوکه دی باندې نیوکه دا دی او افغان دی او BBC وایس اف امریکا لا DW لا انډیپندنت اردو لا انټرنیشنل چې څومره چینل په دې زما انټرویو نشته کوېسچن یو ته زوی مو زما نه کوېسچن کوي ستاسو چې کوم کوېسچن کې تاسو ځان له لایو ریکارډینګ د پاره کې خیر سي سمې خبرې کوه نظام لاله په خاطر را خطلم او بس نه چې لکه مطلب خپل غپ را سره ولګه خپل خبرې وکړه ما ستانه یو ته پوسم نه کړی چې خمار استا خپل څنوم دی ته لایو ته څنګه رالی ته سپورتس کې په کومه شوبه کې انګلیش ته ته وای عربي ته ته وای اردو بس مینا دی ارمان دی د سره رااله مو خبرې وې د سره وکړلې سید خپل پښتنه ته براسو تا ویل چې زما پیدایش په کوزه پښتونخوا کې شوی دی زما حساب لکه 2000 3000 لکه خپنه شي زما بسته عمر اروپا کې تیر شو زما 15 کاله په اروپا کې وتل یعنی زما شوم راغل شوم خو ما هیڅ کله حساب یې نه کړ تا ولې د زبان دومره زر یې کړ خو زمانم نه دی یې خو چې کله سړی په کوم ماحول کې پات زه دلته پیدا شوم دلته راغړ شوم نو ځکه مې چې دا 2000 وروسته مې پسې به ویلي چې 2000 نه دا ته په دې وجه ویم چې زمونږ دواړه خبرې زده دي موږ دواړه کولای شو هم د پاکستان او هم د افغانستان مشکل نشته حتی تر دې ما په کوزه پښتونخوا کې هیڅ وخت نه دی تر کړی تا 2044 یا 45 لیٹ میں پنجابی نالگال کرنا میرے ساتھ صحیح خبرې کوه خو مارا ځان د پاره ریکارډینګ ما ته نظام لا لکه کومه غلط خبره مې کړې تر ته وای نظام صاحب خبریں نہ کرے کمانڈو اردو تو خبر ہوتا ہے خبر نه نه زه میں اردو کی بات نہیں کرتا میں پنجابی دے نال کر میں تھیٹر نال ہے پنجابي دې نال دی پتر پنجابي د لاندې ناشته دا صحیح د سره خبرې وکړه ما سره نظام لاله راتوي ولا سړی الحمدلله چې افغان یم شرم وکړه کمانډو صاحب چې دا زاید روډ ځان د افغان وي او ته ځان د افغان نه وي ولې ته وستا ته افغانیا لکه ولې ته کونړ کې د کم دي کمانډو خبرې لګي صحیح کوه پاکستان کې ما پہچان پدې د جما خلک په افغان پیجنې چې په کم چیک پوسټ ورشم وي افغاني کمانډو رااله دا خبرې ته مکه ما چې د افغانستان د پاره یا د افغان د نوم د پاره ما کوم څه کړو دنیا دا خبره بالکل صحیح وکړه لکه موږ وسره ناس پاس کیو چې په کوم چیک پوسټ ورته دا خبره خلک ورته کوي چې او ګوره کمانډو افغاني رااله بالکل دا خبره 100% کمانډو اصلي نوم دې څه دی اصلي نوم دې څه دی قربان خوشباز اصلي نوم د توخلم لایک دې کسانی ګوري خان نو ته خو یو تمرین کار یې ته خو باید اصلي نوم واخلې نو ته بیا میډیا چشته استعمالوې زما اصلي ریل نوم ګل خان پرسنل کې به ته ویم او څوک چې ما پیژني هغه زما ریل نوم هم پیژني ان شاء الله موږ غواړو چې تا وپېژنو تا تمریني اخلاق ګوره تمریني اخلاق هیڅ نه لري ته سپوټمي اخلاق هیڅ نه لري زر غوسه کېږي کمانډو چې زر غوسه کېږي ما پرسنل کې به خلکو ته وایم نه دومره ولې دلته نه وای دلته ډیر مینوال ستا ناستي کمانډو خبره پته ور ناستي چې زه پالو کړم هغه زما ما پیژني ما په پالو کې زما انټرویو ته بلاړ شته بنوم زده کی خبره درته کوم ګوره کمانډو زمان صلاحالدین دی ها صلاحالدین دی زمانو ګل خان دی په خپل نوم باندې به هیڅ کلم دغه نه کوي خیر خپل هر کومه په خپل نوم باندې ګل خان دا خبر اوره انټرویو ختم شو دا وای نوم دې څه دی خلک ګوره سٹارټ کې اول د انټرویو چل یاد کا تاسو نوم سره تعلق ته کم سره ساتي او کړم سړي په ژوند کې د خلک په سٹارټ کې کوي زما په میډیا کې زه د 2014 نه سوشل میډیا وعلیکم السلام فیسبوک کله پاکستان کې کار شروع کړ دا وخت نه کوم کله چې ما ته موبایل لاس ته راغلی زما 12 کال وشو ته ما انټرویو ما خلم ما غټ خلکو خپل انټرویو نه ورکړی دی او 2000 انټرویو ورکا خپل نمبر لا وخایا کنه پرې دا ورستو ته پوسټ کړی سمسته پولیسه کوم فرق نه کړي څنګه چې هغه نوم شهاب الدین دی د نظام لاله زمانم ګل خان دی ستاسو نوم دی ته مرته وایا آفرین نو ورته یو کمانډو نوم کې څه چللې نه راشي تا کا ګل خان نو زما غونې په فخر باندې وای چې نوم یې ګل خان دی ګل خان باندې خو نوم یې ګل خان دی بس که بچا ته چې دین راته له ټول به ته لاندې ولیکو په لوي وخه خبره کمانډو صاحب مهرباني وکړه قربان دومره غرور خون نه کوي څوک ناست یې ته ستاسو ته تاسو ویل کی دومره تکبر خون نه کوي کمانډو صاحب پلیز مهرباني د تاسو اصل نوم در لخیمه لا خماره ما معاف پلیز معاف کړی دی قربان الله دې معاف کړي مې خبره نشته ولې چې خمار خو سره دی ویلو غلط خبره نه کړې پوه شوې کومه سپورټ زیات کړي کوم سپورټ دې زیات کړي ور خپل نه کې دا غلط خبره وکړي پوه شو ان شاء الله دغه کوم غلطه خبره باندې کې خیر دی ته پوښتنه کوي ګوره ته کونړ زم د کونړ زم پیج ما کونړ کې صحیح ده ما سي جمال الدین له سپي خبر کې ویلې سبق مې ویلې په خبر کې
په کابل کې مې وخت تېر کړی سیل لیسه مې هلته ویلې پاکستاني سبق مې ویلې وی شوې هېڅ خبر نه په افغانستان باندې نظام لره ته خو وګوره تا خو زما وټساپ ته پرسنل نوم لیکلی لیکلی مې ځکه ورته ورته ته ورته په خپله خوله وې زه ورته نه ویم ځکه ورته ویم ګوره په دې ځای کې تا هغه له ډېر غږ رالی پښتونه ما ته پښتون داسې ووایم دا انټرویو هغه کړه کنه انټرویو د اخر سر نه شروع کړه ختم کړه ما د سی انټرویو قربان هغه انټرویو دغه بیل یو ما بل شخص دی قربان زه په بیل نه رقم زما هغه هماره زه خو نه پوهېږم دغه څه شی ورته وایي انټروډکشن ورته وایي څه شی دا خلک سټارټ بیا خلک انټرویو لره هغوی خلک چې دي ورکو سره راځي زه به ورکو راځم زه به ورکې پوښتنې کوم کوم چې زما په ذهن کې دي قربان کمانډو صرف خبره وره زما نوم دی علیم الله صافی علیم الله صافی علیم الله ټولو صاحب ملګرو ته پته هم ده کېدای شي شاید لیکلي ما ته خو دلته څلور پنځو کسانو ولیکو ډېر مو کوم سپورټ کړی دی کوم سپورټ کې ډېر علاقه لرئ ډېر مو کوم سپورټ کړی ډېر زیات مې جمناسټیک کړی دی او تایکوانډو جمناسټیک کړی تکباندو حتی تر دې مارشل آرټ مو کړی دی او کو پر مارشل آرټ سره اوس کوم څنګه کوم او شوم کوم د میمې په بخش کې د کار کړی دی میمې بخش کې سلک ډېر مننه کله به راځي خپل وطن ته قربان چې کله زما رزق ان شاء الله دا ته پیدا شوی دی په دې خاورو کې به خخېږي دا جواب زه در کوم په دې خاورو کې پیدا شوی دی په دې خاورو کې خخېږي ولې دا چې نه درځي نو قطر هم شي نه زاید صاحب غلط خبر سره نشي ولا ګوره قطر نو بیا تاسو ورته چې نه درځي بیا ورته وایي چې ګلمرجان دی نو دا غریب د وسو ولې نه راځي زاید صاحب دا زموږ د وطن هستي ده دا باید راشي زاید صاحب ګوره نه دا غلطه خبره وکړه دا غلطه خبره وکړه نه باید دا راشي خپل وطن بچو ته خدمت وکړي ځوانانو ته خدمت وکړي دلته موږ ورته انتظار یو کمانډو ورور چې را نشي نو زه به دا وروره زه به چا سره خبره وره خماره دا مې ستا سره واده ته چې کله تا دغه ځای نه ټیکټ کټ کورالې زه به پخه ورځ په افغانستان ته درغلی په دې ریکارډینګ کې چې کله ستا ملګري ناست دي چې په کوم ورځ ته روان شي وخت ورځ به ځم په افغانستان کې زما خو شکر دی خپل وطن دی زه خو ځم او راځم زما لپاره کوم مشکل زما په دې وطن دی ته څو خبره ته چې اروپا ته تللی څو پېر افغانستان ته تللی یاره شل 15 پیرې بدللی زه به 14-15 پیرې افغانستان ته تللی یم د دې ځای کې نه ما ته ثبوت وښیه ما ته تفصیل وښیه چې دا جاز کې تللی زه ښه په سختو تللی یم زما پروفایل ته ښکته لاړ شه لاست کې ویډیوګانې وګوره شته پکې ما زړې ویډیوګانې د 2014 یا د 2018 خو ما اپلوډ کړي فیسبوک کې وګوره سرچ کړه زما په ټول ستا ته راشي قربان کوم هستي چې زه تا په فیسبوک کې سرچ کوم یا په ټیک ټاک کې ستا زه هستي نه وې تا به زه دلته ولې راغوښتې خو څه به یې څه چې دلته د افغانانو د زړونو باندې د واورې د زړونو باندې زخمونو باندې د مالګې ډوډۍ کړي ځکه مې راغوښتې کمانډو صاحب عمر ته نن رالې لایف ته نن رالې ټیک ټاک ته ما د افغانانو زړونه ګټلي